دا څنګه جنګ دی چې ګولۍ راځي دا سره نه معلومیږي چې د صلاح الدین ټکټ راځي که د بولدک راځي. طالب وایي زه نه یم، نه ما دا ګولۍ غورځولې دي او د پاکستان فوج وایي زه نه یم. نو دا ګولۍ د اسمانه فرشتو غورځولې. د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر تیر سوي اغزنتار باندې په تیره یوه هفته کې 2 ځلې جنګ سوی دی. نن په چمن کې د 20 ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر نظارت لاندې دلته احتجاجي مظاهره راوتلې ده د دغه جنګ په خلاف. دا یوه هفته کېږي چې 2 جنګه مسلط سولو. په دې کې زموږ د ښار ځوانان ماشومان دا په شهادت ورسېدو، زخمیان سو، کلیو کورونه وران سولو، د خلکو موټران وسولو. نو تر اوسه پورې موږ ته دا درک نه دی معلوم چې دا جنګ ولې پیښ سو او ولې بند چې څنګه کیسه ده. نو په دا خاطر باندې موږ غږ کړی دی، راوتلي یو پر ښار پر سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو او د پولې په اخوا غاړې باندې خلکو باندې غږ کوو چې دا راشي راپورته سئ، د خپل دغه ناورین پوښتنه وکړي چې دا ولې پر موږ مسلطه سو او ولې کېږي. د دې ترڅنګ د 20 ځوانانو د مرکزي مشر د ښاغلی منور خان اڅکزي څخه به هم دغه جنګ او دغه مظاهرې په هکله واورو. موږ سوال موږ د 20 ځوانانو غورځنګ لخوا سوال خالي نمایندګي به زموږ خو دا د ټول وطن یو غونډ زموږ مشترک سوال دی حکومت پاکستان ته، ریاست پاکستان ته چې ستاسو پالیسي څه ده. دا هغه حکومت په افغانستان کې راغلی دی کوم چې په راتلو سره تاسو دلته ډېر د خوشحالۍ ډولونه ټکوله، تاسو سرناوې ټکولې. نن هغه حکومت په افغانستان کې راغلی دی او زموږ د پاکستان وزیر خارجه په ټوله نړۍ کې د افغانستان په نمایندګي لګیا یې الت خیراتونه غواړي هغه دپاره چې دا دې ومنل سي کمپینونه کوي. بلې خواته زموږ شعري آبادۍ ټارګېټېږي. دا ډېر مشکوکه فضا ده، سازشي عناصر لګیا دي. د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خلاصون لپاره احتجاجي غونډه ترسره سوه. په غونډه کې دوی د علي وزیر د خلاصون د غوښتنې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر تیر سوي اغزنتار د جنګ درولو لپاره له دواړو حکومتونو وغوښتل چې د جنګ دغه سلسله دې ژر تر ژره ختمه کړل سي. طالب وایي زه نه یم، نه ما دا ګولۍ غورځولې دي او د پاکستان فوج وایي زه نه یم. نو دا ګولۍ د اسمانه فرشتو غورځولې. پخوا ملي پارټۍ موقف دا دی چې افغانستان او پاکستان دوه همسایه ممالک دي، په کار دی د دې جنګ بجای د خبرو د لارې کوادري خپل مسایل سره حل کړي، خبرو اترو په ذریعه خبره وکړي، نه کې د جنګ په ذریعه باندې. خو تر اوسه پورې دا داسې یو ناورین روان دی خو په دې د خلکو دا اثر نه خلاصېږي چې دا د چمن خلک د پاکستان لخوا ویشتل کېږي که د افغانستان لخوا ویشتل کېږي.